څه چې موږ ورکړي دي هغه د الله په لار کې مصرفوي، څه چې موږ ورکړي دي هغه د الله په لار کې مصرفوي. د خیر او صدقې دروازه یې نه تړلې. پرون مې په پنجشنبه استادان دوی ته مال دا خلک د بارانو ته خپل اداره مې وازنه د شول مال ګوره دا د صدقې او د خیر دروازه دلته بنده ده. دا مدارس د خلکو صرف نظر ګرځولې دي، کومکونه نور سره کوي، صدقه او خیرات نور کوي. هر مدرسه چې راوغلي په هر محل کې مدرسه شته، د صدقې او خیرات او د زکات ترتیب دلته ډیر کمزوري دی. ومما رزقناهم ينفقون. د الله عز وجل قهر او غضب او غصه چې یو قوم تراسي هغه په صدقاتو سړيږي. نن چې باران الله عز وجل پر موږ نه کوي څه خبره؟ تاسو ته می تیر جمعه عبد الله ابن مسعود صاحب حدیث وکیا. عبد الله ابن عباس صاحب فرمایي ما عام اکثر باکثر مطر من عام. یو کال تر بل کال ډیر بارانونه نه کیږي، هر کال یو اندازه باران کیږي. د دې شرح عبد الله ابن مسعود صاحب ذکر کړی دی چې کله یو قوم ګناه شروع کی الله پاک پر قوم باران بند کې دغه ځای بوزي بل ځای دی ویسي. کله چې هغه ټول مل ګناکار چې الله عز وجل څو کې هغه بارانونه بوزي پر غرو پر دریابو باندې وری پر دوی نه وری. الصدقه تطفئ غضب الرب. صدقه د الله عز وجل قهر وجنیاو. خپل تر وسه صدقه وک زما سل په واسه کې د سل صدقه کوم، ستاب څه په واسه کې د سبې صدقه کې، د هغه غویې په واسه کې د هغه غویې صدقه کې، د هغه غویان په واسه کې د هغه غویان صدقه کې، یتیمان کونډیان مساکین. یو مولوی صاحب د والی صاحب خبره کوي بارانچې تتلم کچیر داسې کلو ته ورم داسې کورو ته ورلم چې په میاشتو په کورو کې یا په دیګدانو کې دود نه پورته سوی. په دې وطن کې سال دي څومره مساکین او په نه کې ماړه خلک هم سته، ماړه خلک هم سته، ماړه خلک دي د غریبانو لاسنیوي وکړي. خو دغه یو وخت دی نو داسې حالت هم پر دې امت را روان دي. دا واوري زموږ خلک وایي د لوږې مړه سولو. حدیث شریف کې راځي تر هغه وخت قیامت نه راځي چې دې امت ته الله عز وجل دومره استی ورکړي. دې امت ته یو سړی به زکات کور راوباسي په بازار کې به وګرځي داسې سړی به نه کېږي د زکات واخلي چې هر چا وایي زه موړ یم بل چاته یې بل چاته. داسې وخت هم را روان دی، لږ صبر وکړئ. که موږ تاسې ولاړو بچو ته پاتې دی. حدیث شریف کې خو شک نه وي. داسې وخت پر دې امت را روان دی چې سړی به د کور زکات راوباسي په ټول بازار یا کلي کې به وګرځي د زکات مستحق بني. هر یو ته چې ور وایي زه موړ یم هغه وخت هم در باندې را روان دي. صبر وکړئ. نبی کریم علیه السلام چې د صدقې اعلان وکړي ابو بکر صدیق صاحب د ټاټ کالی واغوستل. ابو بکر صدیق صاحب د ټاټ کالی واغوستل، خپل ټول مال په پټو کې واچوي. نبی کریم علیه السلام ته پیش کړي چې رسول الله ومما رزقناهم ينفقون. چې موږ دوی ته ورکړي دي د الله په لار کې مصرفوي. مال چې دا نبی کریم علیه السلام ته پیش کړي غوړې بالا در تمر صاحب په پټو کې وشي راوي هغه مخې شوی. نبی کریم علیه السلام پښتنه وکړه در تمر صاحب چې څونه مال دی راوي. ولی رسول الله خپل ټول سرمایه مې نیمه کړې، نیمه مې کور ته پرې ټول نیمه مې د الله رسول په لار کې مصرف کړه. ابو بکر صدیق صاحب ته ول چې تا څونه مال راوي؟ هغه ولی رسول الله ټول مال مې الله رسول ته راوړي دي، په کور کې مې الله رسول پرې شي بل هیڅ شي نشته. یو ګوړې بعد وی جبرئیل امین تشریف راوړي د ټاټ کالی اغوستي و. نبی کریم علیه السلام ته سلام وکړي چې اې د الله رسول ز الله عز وجل راستولې. نن د ابو بکر صدیق ته قربانی سره الله دومره راضي سو چې په اسمانو کې ټولو فرشتو ته حکم وکړي چې د ټاټ کالی واغوندي، د ټاټ کالی واغوندي. او زه استاذ را واستولم چې ورسره د الله رسول ته وایي چې د ابو بکر صدیق سره پوښتنه وکړي چې الله عز وجل فرمایي چې زما سره راضي که نه راضي. ابو بکر صدیق صاحب په جړه کېږي چې یا رسول الله زه د الله سره راضي وم، د الله سره راضي یم. تایید ګوره رضی الله عنهم ورضوا عنه. فاین تذهبون؟ چیر روان یاست؟ فاین تذهبون؟ پر کوم روان یاست؟ ترسیم نرسیب کعبه عربی، ترسیم نرسیب کعبه عربی، این راه کی تو میروی به ترکستان است. هغه زړې خبرې دي نه. ومما رزقناهم ينفقون. دا د شپې تهجد کوي، د پیشلمي په وخت کې استغفار کوي او الله چې ورکړي دي تر خپل وس وتوانې مصرفوي.